د هنري وزیر یوټیوب چینل او فیسبوک باندې درنو لیدونکو السلام علیکم. هیلمند یم چې جوړ او روغ به وئ. له نورو خپرونو سره په تفاوت نن هم غواړم په ډیره مهمه موضوع در سره خبرې وکم. نو دا هغه موضوع ده چې یقینا د هر ځوان او هر هغه سوشل ورکر لپاره یا په سوشل میډیا کې چې کار کوي په ټولنیزو رسنیو فیسبوک، یوټیوب، ټیک ټاک په دې کې کار کوي او له دې لارې فعالیت کوي، هغو ته ډیره زیاته مهمه ده او تاسو ته هم ډیره مهمه ده. تاسو ته په دې خاطر مهمه ده چې څه ډول تاسو کولی شئ د ډګر ته راشئ، خپل فعالیت وکړئ، خپله وړتیا، خپل استعداد، هغه څه چې په تاسو کې دي تر خلکو ورسوئ. په نړۍ کې اکثریت خلک په سوشل میډیا انلاین کاروبار یا په بزنس باندې بوخت دي. نو زه له تاسو هر یو ځوان څخه دا هیله کوم چې فیسبوک ته راشئ، ټیک ټاک ته راشئ، یوټیوب ته راشئ، خو دغسې راشئ چې دلته یوه خبره ډیره مهمه ده. ځینې خلک فیسبوک ته راغلي دي، ښه پکې فعال دي، په یوټیوب کې هم په زیاته کچه باندې لیدونکي لري او په ټیک ټاک کې هم. دا چې څه ډول فعالیت وکړو، په څه رقم ته خلکو باندې د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړو، د خلکو په فکرونو کې ځای پیدا کړو او خلکو باندې مو خپرونې اغېز وکړي، دا ډېره زیاته مهمه خبره ده. او د دې لپاره تر ټولو مهم هغه څه دي چې خلک یې خوښوي، هغه څه دي چې زموږ په کلتور، په اسلام کلتور او زموږ له عنعناتو سره ټکر نه کوي. نن سبا سوشل میډیا، یوټیوب، فیسبوک د خپل عاید د ترلاسه کولو لپاره، همدغسې د خپل هنر د ښودلو لپاره خلکو ته دا تر ټولو مفید دی، تر ټولو ګټور دی. خو یو کار دا دی چې تاسو پکې ډمتوب مه کوئ، تاسو پکې ډنسونه مه کوئ، تاسو پکې چټیات مه وایئ، تاسو پکې کنځاوې مه کوئ، تاسو پکې خلک مه سپکوئ، خلک مه تحقیروئ، خلکو ته ازار مه ورکوئ، خلکو ته داسې څه مه ښیئ چې هغوی پرې ناراضه کېږي، خلکو ته داسې څه مه ښیئ چې د هغوی فکرونه خرابوي، خلکو ته داسې څه مه ښیئ چې هغوی له دین نه منحرف کوي، خلکو ته داسې څه مه ښیئ چې هغه له پښتو کلتور سره خلاف وي یا له هر کلتور سره په ټکر کې کار وي. په خلکو باندې رشخند مه وایئ په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او یوټیوب کې. نوره نړۍ، نور خلک له یوټیوب نه، له فیسبوک نه سالمه استفاده کوي، ولې موږ غیر سالمه استفاده ترې کوو. کله چې موږ فیسبوک فعاله کړو 1 GB یا 10 GB یا 20 GB، موږ یوازې د خلکو ویډیوګانې ګورو، چټیات ګورو، ټوکې ټکالې ګورو. د دې پر ځای که تاسو نیم ساعت وخت د ویډیو ایډیټ یا ویډیو جوړول او ویډیو ایډیټ ته ورکړئ، تاسو به په یوټیوب کې او فیسبوک کې میلیونونه مینوال، لکونه مینوال پیدا کړئ. نو د نن موضوع هدف زما دا و چې تاسو ټولنیزو رسنیو ته راشئ، یوټیوب ته راشئ، فیسبوک ته راشئ، خو سالمه استفاده ترې وکړئ. خلکو ته ازار مه ورکوئ، چټیات مه پکې خپروئ، خپل هنر خلکو ته ور وښیئ، خپله وړتیا خلکو ته ور وښیئ، یو څه خلکو ته ور وښیئ چې زده یې کړي. په یوټیوب کې ډېر جالب موضوعات دي. یقینا یوټیوب نن سبا د استاد په رقم شوی دی. دغسې یو استاد چې هر څه موږ وغواړو په څو ثانیو کې، په څو دقیقو کې موږ کولی شو له هغې استفاده وکړو. ځکه خلکو دې کار ته کار ویلی، خلکو همدغسې خواري کړې، له ابتدا نه یې پیل کړې، په ډېرو نشته امکاناتو باندې یې پیل کړې، له موبایل نه یې پیل کړې، له کمرې نه، بالاخره یو داسې ځای ته رسېدلي دي چې اوس د میاشتې دوی زرګونه ډالر ګټي، لکونه ډالر ګټي. نو تر بیا او بلې خپرونې مو لوی الله عمل. ښه وخت او بخت ولرئ. د الله په امان.